کیدای شي کله کله شیطان ستاسې په زړه کې دا وسوسه واچوي چې ته خو په دې ټولو خلکو کې مالداره سړی لږ ځان په دې ټولو باندې لوړ ګڼه، یا کله کله شیطان ستاسې په زړه کې دا وسوسه واچوي چې ته په دې ټولو خلکو کې لوړ تعلیم لري، یا ته په دې ټولو خلکو کې پوهې او ځیرکه سړی، ته په دې ټولو باندې ځان لږ لوړ حسابوه. خو دا په یاد ولره چې دا د شیطان لخوا نه یو ډېر لوی فریب او ډېرې یوه غټه دسیسه ده چې تا ته درکول کیږي. ځکه تکبر کوونکي د الله رب العزت هم نه خوښیږي. هیڅ وخت تکبر مه کوئ او په خلکو باندې ځان جګ مه ګڼئ. تکبر خو شیطان کړی و چې الله رب العزت یې انجام څنګه که. ځکه الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وایي کله چې آدم علیه الصلاة والسلام الله رب العزت خلق نو بیا یې ملایکو ته ورته وویل چې تاسې دته سجده وکړئ. ملایکو سجده وکړه، شیطان انکار وکړه، تکبر یې وکړه، لویي وکړه، ځان یې جګ حساب کړه، نو الله رب العزت دا له کافرانو حساب کړو. په هیڅ وخت او هیڅ کله تاسې تکبر او لویۍ ته زړه مخه کوئ، انجام یې ډېر بد